کار هغه څه چې چا سره خواږه ښه مېلمه چې ورته راشي هماغه خواږه ورته ږدي چې معنا دا چې مېلمه هم راسره دغه ده د یادونو څو بڅري راته مخکې البته سپین شعر دی تاسو مخکې وضاحت وکړئ چې سپین شعر د یادونو څو بڅري راته مخکې کېږي په مسکا او په خندا شي په ناڅا او په ګډا شي د ماضي په نلي سپور سم ما له ځانه سره یوسي څو واړه چاچکې په چړچکو رانه تاو شي څو ګګر سرونه د حمزو له چاود مخونه د غربت بلا سټلې څو کرپونکي کمیسونه یو محسن مې رانږدې شي د ګریوان نه مې کېکاږي ښه پوهېږم په خپل ځان چې دا خپل ځان رانه ورکېږي بیا زه هم په خپل لستوڼې پوزه کش کړمه په منډه او بیا موږ شو دوه ډلې بنګړیامات هلته شروع کړو ناڅاپي د سترګو رپ کې مازدیګر په زړېدو شي د بزرګې څوکې غېږ کې بویا لمر په ژړېدو شي جوړېدی هم په چا مین دی په خپل سر په ژړېدو شي چاته حل ویلی نه شي مرور په ژړېدو شي لمر سلګۍ وهي تمام شي تیارغونې اشان ماښام شي بیا زموږ د کلي جونه د یو بل نه مخکې کېږي چې نارونو کې چرچړې د پاولو غوندې شرنګېږي او ناڅاپي مې یو اواز بیا په غوږو کې انګازه شي داسې نوم راته څوک اخلي خانجانیه په قلار بیا ورشم د نارنج یو زیلی ته سره غمبوري رانه شومي او د بوڼلو قمصو واګې مې په ګوتو کې کېکاږي وایي زه چې زما خام دی یو منګی را سره واخله دا څنګه وړکتوب و دا څنګه وړکتوب سپاس تشکر از اینکه